دغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله ماښام ټیم شي نو د ماښام ټیم کې تیاره چې خورېږي دې ټیم کې خپل بچي دا یو ځان سرجښت ونیسئ دا بار مه پرېږدئ ځکه چې دې ټیم کې اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم کله چې د ماښام ټیم شي نو دغه ټیم کې تاسو ابتدایي حصې کې د ماښام دا بچي خپل ځان سرجښت ونیسئ فإن الشیطان ينتشر حينئذ شیطان دغه ټیم کې دا خورېږي دغه ټیم کې شیطانان خورېږي دو راشي د بچو لمسه ورکي نو بیا هغه بچی د شپې هغه جاړي هغه بچی بیا چیړ کوي هغه بچی بیا هغه ډوډۍ نه خوري یا هغه بچی سره مختلفو کور کې پرزول کوي نو دا چې کوم حالات جوړېږي دا د دغه ټیم د وجې نه جوړېږي لہذا د دې بچو له حفاظت لپاره دا ځان سره ونیسئ او کله چې بیا ښه تیاره شي نو بیا یې پرېږدئ بیا که دا بچی بار هم دی نو نقصان دته شیطان نشي ورکولی شیطان په دغه ټیم کې چې ماښام دغه بانګ ټیم چې کوم دی نور تیاره خورېږي دې ټیم کې بچي خپل بار مه پرېږدئ نو شریعت د دې حکم مونږ ته هم راکړی دا ولې شیطان خپل کار کوي په دغه ټیم کې بچو باندې بیا هغه بیا وي تعویض ولوکه بچی مې ډېر زیات چیړ کړي د هغې وجه دغه نه د ماښام ټیم کې خپل بچي هغه پابندۍ سره پابند کړي د دې چې کور کې دن نه وي